من خپل الله خپکړې دی. وګوره دا بازارونه په بې حیايي آباد دي، الله خپکیږي. نوجوان د موبایل په بدنظرۍ کې مبتلا دی، الله خپکیږي. کولاو مخسر تور سر په بازار کې روانه ده، اے خورې الله خپکیږي. داسې مه کوه. من خو په چغو چغو باندې ستړي شو، ته چې داسې د غفلت په خوب باندې وده شي نو بل جنید بغدادي به څنګه پیدا کیږي، بل شان ورشا کشمیری به څنګه پیدا کیږي، بل حسین احمد مدني به څنګه پیدا کیږي. هغه الله ګاډې ورکړې دي، ځان دې پکې ګانې بجانې لګولې دي، الله خپکې لګیا دی. الله ورله توفیق ورکو نو بنگلې جوړ کړه او په هغه بنگله کې غټ سکرین ولګو، د کور ټول خلک راجمع دي، اعلانیه خپل الله خپکې لګیا دی. او بیا سبا لراشي مونږ ته وایي مولانا صاحب بالکل خودکشي ته جوړ شوی، ملاس مې تنګ دی، بچي مې یو بل سره بدزن دي، جګړې دي، پریشانۍ دي. ما ورته وایي څه وجه ده، څه وجه ده، څه وجه ده؟ د سارې مونځ ته اوچتېږي او که نه؟ کور کې څوک د قرآن تلاوت کوي او که نه؟ یاد مې نه شي چې د سارې مونځ ته اوچت شوی یم. د جومات ویران پروت دی. زه خو د دې خپلو ملګرو نه تپوس کوم که نه، 3 نمازیان دي. ښه مولانا صاحب ترجمه کوي، څومره تفسیرونه یې کتلي دي، 2 کسان ورته ناست دي. ورشه د ګانو بجانو پروګرامونه وګوره، په کټونو کې او کرسو کې ځای نشته دی، په ځمکه باندې ورته خلک ناست دي. که دا زمونږ معاشره موږ ناکامه یو، که د وړې ماشومې عزت لوټ کړي بیا مړه کړي که نه نو موږ ناکامه یو. که په دې بازارونو کې پیغلې چې نه کوي چې په سر باندې د عزت صادر پکارو، صادر پکارو، صادر پکارو که نه، د دوی د عزت محافظ څوک دی؟ د دوی د عزت محافظ څوک دی؟ او که دا نوجوان نن په ګیمونو کې، ټیک ټاکو کې، ډرامو فلمونو دغې نحوست کې ډوب دی که نه، واپس شه، واپس شه. دا بد نظری، دا بے حیائی دی زمنگ دا رزق نا، زمنگ دا رشدو نا، زمنگ دا مسلمانی نا، زمنگ دا دین او اسلام نا. اے دا زمنگ دا دین او اسلام پلار کے دا خلق، دا غافل خلق خلل پیدا کئی. ما تو گو رئی زپدی نیم خفا چکم خلق پدی گناہونو کے مبتلا دی. زما پا خیال دوی زمنگ دا ماشومان بچی چی تاسو ورطا پگڑی پا سر کڑے کنا، قاری سے محنت کڑے دے، اے دا دی ماشومانو جوان برباد ول غواړي کنه. موږ سره مدرسه کې ډېر ذهین طالب علم ټول قرآن په یو ورځ باندې خپل استاد ته واورو. ما ته زما د استادانو وویل هغه ماشوم مدرسې له نه راځي. زما یې غرور سره دوستانه و، ما ورته ټلیفون وکړو، ما ویل ډېر ذهین طالب علم دی خو مدرسې له نه راځي، بیمار دی، څه وجه کیدی شي؟ رب العالمین دې علماو ته یو درد نصیب کړی دی. ښه طالب علم چې کله د دوی نه په نیمه کې لاړ شي که نه او سبق پرېږدي نو دوی ډېر زیات خفه کېږي. ښه الله تعالی دې د دوی په عمر کې، علم کې، وخت جانمال کې برکت واچي. دا فکر الله تعالی دوی ته نصیب کړی دی. دا غرور یې ماته مولانا صاحب ته خو نه خبر که نه. ما وی څه چل شوی دی؟ وی هغه له خو مور موبایل اخیستی دی او ګیمونو کې مبتلا دی، بد نظری کی مبتلا دے، اغن خو پر از منظم پاتی دے، تو دور گردان خبری کے. اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا. دا غفلت بزمنگ زندگی بربادی کی، دے غفلت، دے غفلت دا وجہ نن پا اغا قرآن باندی گردونا پراتا دی. کم قرآن عظیم الشان چے منگ تا دمرا پا سختوں کے تکلیفونوں کے ملاو دے کنا، منگ تا خوب پتہ نشتا دے. کاش چے منگ سر لگ خونتی ٹیم وے دا دی فیس بکو دا بے حیائینا، دا دی سوشل میڈیا دا غفلتنا منگ تا لگ خونتی پرست ملاو شی او منگ دا خپل پیغمبر دا خپل وکابرین و زندگی کتلے وے. قرآن کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، قرآن تو ہر دور میں انمول رہا ہے. مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، محمد پہ جو اترا ہے وہی قرآن باقی ہے. درواخ لدا خزن کدن کی مرگرے دے کنے تو ولی نہ پوئے گے. اے دا قبر کی مرگرے دے، دا روز محشر کی مرگرے دے، دا پولیسورات کی میزان کی مرگرے دے. دے بور سر جنت داخل شی، دے بتبوس کی تسو کی تو خڑیر وفادار کنا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دے بور تمسکیشی ز قرآن عظیم الشانم تا دنیا کی ما سر مینہ کڑی دنن زتا سر وفا کا.